چې چا نه د مازیګر مونځ پاتې شو. مازیګر مونځ اکثر مونږ نه په لوبو کې او په چکرو کې او په سیرو سیاحت کې لاړ. راځه لږ چکر به ولګو، ورګه د مانځه ټیم دی، راځه په لار کې به وکړو، راځه چکر لګو. د مازیګر مونځ په لهو لعب کې لاړ شي. امام الانبیاء فرمایي چې چا د مازیګر مونځ پرېښود داسې شه حبط اهله و ماله، دی داسې شو گویا چې د اهل او مال ټول تباه و برباد شو. لکه ټول کور چې تباه و برباد شي، څوک چاته وایي کور د سیند ووړو، کور د دریاب ووړو، په کور د اورو لګېد. دا داسې شو چې د ټول اهل او مال، بچي، خاندان، بینک بیلنس دا ټول تباه و برباد شو چې یو مازیګر مونځ د سړي نه پاتې. دا خو د قرآن نص دی، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، د منځني مونځ به حفاظت کوئ چې هغه د مازیګر مونځ دی. دومره لوی نقصان چې دا یو مونځ پاتې شي، دومره لوی نقصان چې الله د بنده نه خفه شي. الله ترې څه علي؟ کور ترې علي؟ صحت ترې علي؟ سورلي ترې علي؟ نه. الله چا نه خفه شي نو الله سړی غریب کوي نه. الله ترې نه ګاډی نه علي، د پټي نه یې نه خلاصوي. چې کله د بنده نه الله خفه شي نو رب العالمین ترې د سجدي توفیق والي. دا تندې بیا ځان ته نه پرېږدي نه، دا تندې بیا ځان ته نه پرېږدي. دا تندې چې دی پنځه ټیمه الله ته نه لګي که نه، پته لګي چې څه به یي الله درنه د سجدې توفیق اخیستی. د سجدې توفیق مونځ باره کې چا سره هم سمجوته مه کوئ. بچي راغونډ کوئ، بیبي کښېنوئ، وایي زما میلمه وروستو مونځ مخکې، زما خدمت وروستو مونځ مخکې، ځکه ستا نه به اولنی تپوس د مانځه کېږي. اولنی د خاوند حق د مانځه نه پس دی، ړومبی مونځ دی، هله به بیا د خاوند د حق تپوس کېږي. نو د کلمې نه پس چې ړومبی چیک پوس راشي هغه به د مانځئ. مونځ له به مخې ته ورځو، د دې مونځ به الله چیکین کوي. تاسو خو هر څه اینی نه، سړی چې بار ملک نه راځي ټیکټو ګوري، یاره وایي ما ته 30 کیلو سامان الاوډ دی. نو چې سامان په بیگ کې ږدي نو په مخه یې تلي، په مخه یې تلي. چې د ایرپورټ ته مخامخ شي که نه، بیگ اتلي، واپس کم کتې سامان په کانټه برابر ونه، هر سړی ځان تلي ته برابرې. هغه ټیم کې چې هغه تول شروع شو ایرپورټ کې، بیګونه یې تلل، مې خدایه پاکه دا داسې وړه تله ده او دې خلقو سره فکر دی. سامان به یې د چا واپس کړو، یو به بل ته وایي ستا سامان څومره دی، بل به وایي ستا هغه څومره دی. مې خدایه دا خو د دنیا یوه تله ده، دا انسانان ناست دي. خدایه دا چې میدان محشر کې د الله د ذات د طرفه تله ولګي چې زمونږ به څه حال دی. خدای یو به د بل نه تپوس کوي چې څه حال دی، څه حال دی. وایي به چې د جمعې په ورځ مې سنت خو نه و کړي، فرض مونځ مې مستقل پرېښی و، ما خو مونځ نه دی کړی. چې دغه تله شي او یو مخامخ کېږي او په نمبر کې ورته ولاړ یم چې څه حال به وي. حشر به م څه حالت به م څه. دا دنیوي تلي دی او سړی دومره په یره کې، دومره په یره کې چې خدای څه به کېږي. زمونږ په یو بیگ کې 3 کیلو سامان سیوا وختو، ما ته وی 3 کیلو سیوا دی. په خلقو بیکونه سپړدل. داسې یو پاکستانی افسر پکې اردو یې ویله، ایرپورټ والا زه هغه ته مخامخ کړم، ما ورته مې زمونږ یو بیگ کې 3 کیلو سامان سیوا دی. ما ته یې به هېڅ خبر هم نه ده، هغه ته یې وي ای به وی د مک ولاوه، ای به وی ای دي پکې. خو هسې هغه حالت مې کته که نه، حالت خلق داسې په پریشانۍ کې، چا به جاز والا تقارېدله، څوک یې جنټانو تقارېدله، سم چل جوړو، زما سامان کم دی، ما نه سامان واپس کو. مې خدایه دا چې میدان محشر کې ته تله ولګئ. ونزع الموازین القسط لیوم القیامه